ورونو یو ورځ زه بیرون ووتلم کور نه او همدغسې یخ و همداسې شمال و ما قصدن د خپل لاسونه بیرون پرېښودل یعنې په جب کې مو ونه چول او ډېر وشړېدل چې کله مې ځان ګرم کو دا احساس راته راغی چې الله سبحانه وتعالی موږ څومره نعمتونه بخښلي دي په کور کې زمونږ هیټینګ سیسټم دی ډېر ګرم یو حتی جاکټ او څه ضرورت نه وي بیرون ماشاءالله ښه ښایسته جاکټونه لرو بیرون وځو لیکن بعضې وخت کې دغه آرامتیا دا سهولتونه سړي نه حقیقت هیر کړي حقیقت دا دی چې په افغانستان کې همدا اوس میلیونهاو خلک دي چې سر کې چت نه لري وجود کې جاکټ نه لري په نغري کې ډوډۍ نه لري راپورونه تاسو حتما لوستي دي چې ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي بلکې په کابل کې تاسو لیدلي دي په نورو ولایتونو هم تاسو لیدلي وي په واورې کې ښځې او ماشومان ناست وي خیرات ټولول ته که څوک هم ما ته وایي چې دا یو بزنس دی چې یو ښځه هلته ناسته ده د نانبۍ مخې ته دې دپاره چې فقط سړی ته دوه ډوډۍ ورکړي او په ژمي کې په واوره کې ناسته ده والله هغه رب دې زما قسم چا چې کعبه جوړه کړې ده او چا چې سره زما نفس دی او روح دی چې هېڅوک د بزنس ادرس نشي کولی نیم ساعت هم په واورو کښېني تر څو پورې چې هغه مجبور نه وي تر څو پورې چې هغه ته کور کې ماشومان جاړي نه یتیمان ورته ناست نه وي هېڅ د دنیا بل قدرت ته نشي کېنولل ته فقط دغه دی نو دې دپاره دنه مخکې چې موږ چا باندې ټاپي ولګو باید ځان نه پوښتنه وکړو چې موږ خپل ملت ته موږ خپل امت ته کړي څه شی دي او دا حدیث قدسي دی چې په ورځ د قیامت به الله سبحانه وتعالی پوښتنه کوي چې ای زما بنده کله زه وږی یم ولې ما سره ډوډۍ رانه کړه نو بندګان به یا رب العالمین ته خو رب د مخلوقاتو یې څنګه ته وږی کېږي وایي زما بنده چې وږی و تا ته ول ډوډۍ ورنه کړه چې کله زه تږی وم نو ورونو که تاسو غواړئ واقعا په حیث مسلمان یو څه شی وکړئ مسلمان دا معنا نه ده چې جومات ته لاړ شه پنځه وخته لمونځ وکړه راشه ښه په ارامه ډوډۍ وخوره نه مسلمان تعریف دا دی چې په داسې شمال کې په ژمي کې په یخ کې نورو مسلمانانو ته د هغوی په تکلیف زحمت کې رسیدګي وکړه قمر بنسټ همدا اوس په افغانستان په هر یو ولایت کې لګیا دی په زیاتره ولایتو کې لګیا دی چې همدغه خپل اسلامي انساني او قومي وظیفه ادا کړي خپل ورونو خویندو ته ورسیږي کونډ یتیمان ته ورسیږي فقیر معیبین ته ورسیږي او $100 کولی شي چې یو کور کې لرګي هم واخلي وړه هم واخلي غوړي هم واخلي او د هغوی د ژمي مشکل حل کړي جامپر او توشکه هم واخلي یو کس د تا ته زړه نه دعا وکړي انشاءالله ته به دنیا او په آخرت کې آبادی او که ته 2 دفعې بیرون ډوډۍ خوړل ته لاړ نه شي یا 2 دفعې نیټفلکس ته سبسکرپشن ورنه کړي د دې خلکو مشکل حلیږي دا زما پیغام دی موږ یوازې مه پرېږدئ راځئ چې یو ځای خلکو سره کومک وکړو نو ستاسو په دغه $100 مرسته موږ کوی شو د یوې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړو نو همدا اوس مرسته وکړئ او د یوې کورنۍ ژوند وژغورئ